بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیات ګرانو کتونکو دا ټوله جرګه چې تاسو وینئ دا د جاني خیل دا ټولې علاقې مشران دي، نمایندګان دي، ټولو سیاسي ګوندونو په یکم تاریخ باندې چې کوم امن مارچ دی یا د امن په حواله باندې چې کوم احتجاج دی پېښور ته دی راغلي دي او بیا موږ له هم عوامي نیشنل پارټۍ له هم دعوت ورکړو په هغې کې د ګډون او دا مسله چې ده یا دا شخړه چې ده دا د ټول پښتون قام ده، لر او بر افغان کې ده. موږ وینو چې باجوړ هم په 5 تاریخ باندې د امن مارچ یا د امن پاسون اعلان کړی دی. زه به ټولو پښتنو ته خواست کوم چې دا مسله که موږ وګورو نو دا د سیاست نه بالاتر په دې شکل ده چې سیاسي وابستګي زموږ د ټولو پښتنو په خپل ځای ده، خو د بدامنۍ مشکل یا د بدامنۍ مسله دا چې په نومي پښتون دی، په نومي پښتون افغان دی، په لر او بر افغان دا مشکل چې دی یا دا عذاب چې دی دا پې د پاسه پروت دی او دا پردي جنګونه یې راوړي دي او زموږ او ستاسو د پاسه یې ایښي دي. موږ سره بله لار نشته ټولو پښتنو سره، هم دا لار ده چې یو طرف ته روزانه بنیاد باندې د خپلو خوږو جنازې پورته کوو او بل طرف ته به بیا موږ هم دا ولسي احتجاج کوو او د دې ولسي احتجاج غرض او مقصد هم دا وي چې موږ د دنیا ته خپل اواز ورسوو. د دې امن مارچ یا د دې ولسي احتجاج لویه مدعا دا هم ده چې موږ د دې ریاست واکدارانو ته خپل اواز ورسوو چې د 45 کالو نه دا که جاني خیل دی، دا که وزیرستان دی، دا که بونیر دی، دا که سوات دی، دا که د پښتنو د خاورې د کمې کمې علاقې نامې والما او که وانلمه په ټوله دنیا ویني چې د دې لوی عذاب سره موږ ټول پښتانه مخ یو. زه به خواست کوم ټولو پښتنو ته چې ټول پښتانه په دې احتجاج کې په ډېر ګڼ تعداد باندې خپل شرکت چې دی هغه یقیني کړي او په ټوله دنیا کې مشته چې څومره موږ پښتانه یو. نن سبا د سوشل میډیا دور دی، نن سبا د سوشل میډیا وخت دی. په سوشل میډیا باندې د مظلوم قام سره د دهشتګردۍ ځپلي قام سره د زخمي قام سره د خپلې همدردۍ اظهار چې دی د سوشل میډیا په ذریعه باندې. زه به د دې پروګرام په وساتل سره چې دا دومره مشران دومره د لرې نه راغلي دي، زه به د ټولې دنیا میډیا ته د پاکستان میډیا ته هم خواست وکړم چې دا د ظلم خبر چې دی یا د ظلم خلاف چې کوم اواز دی باید چې دا اواز نور موثره کړي او ټولې دنیا ته ورسوي. ستاسو د ټولو ډېره زیاته مهرباني، ډېره زیاته شکریه او د دې ټولې جرګې هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې د خپل قام دپاره د خپل زخمي قام دپاره دوی راوتي دي. انشاءالله موږ باور ورکوو چې موږ به هم شرکت کوو او نورو خلکو ته به هم دغسې د شرکت بلنه ورکوو.